ملي امنیت د لوګر د ولی پر مرستیال د برید طرح نیولای د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړه تازه خو ډیر بهم خبرته د افغانستان ملي امنیت وای د لوګر د ولی په مرستیال د برید طرح نیولای دی د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خبره شوی خبر پړه کې راغلي دي چې نیول شوی کاس مصباح الله نومیږي او په لوګر کې په بیلابیلو هدفي وژنو او د ماینونو په جوړولو کې لاس درلود په اعلامیه کې ویل شوی چې د غشانیات کاس پلان درلود چې په یوه وسلواله حمله کې د لوګر د ولی مرستیاله رابعه ستانکزی له منځه یوسي ملي امنیت ریاست د اعلامیې ترڅنګ یوه ویډیو مخپره کړې چې یو تن پکې ځان مصباح الله بولي او په بیلابیلو جرمونو اعتراف کوي ملي امنیت نیول شوی تورن کاس د وسلوالو طالبانو غړی بللی خو وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي